د اوبو لانجه طالبان وايي ایراني مشران دې په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي. د طالبانو حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي پر څرګندونو غبرګون وښود او ویل چې ایراني مشران دې لومړی ځان په حقیقت وپوهوي او بیا دې په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي. د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایراني چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې ویل ایراني چارواکي باید لومړی د هلمند سیند د اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا د په مناسبو الفاظو خپله غوښتنه مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د کجکي باند اوبه خوشي کړي چې ایران ته زیاتې اوبه ورسیږي. حسین امیر عبدالحیان دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې او د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسي د چهارشنبې په ورځ په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند د اوبو کموالي ته په اشارې وویل. د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوي چې د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. د زیاته کړه که د ایران متخصصان د اوبو کموالی تایید کړي بله خبره نه لري او اجازه نه ورکوي چې د دوی حق وخوړل شي. د په افغانستان کې طالبانو ته په خطاب کې وویل زموږ خبره جدي وګڼئ چې بیا ګیله ونه کړئ. رئیسي ونه ویل چې که طالبان اقدام ونه کړي نو ایران به یې په وړاندې څه غبرګون وښیي. خو طالبانو پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی شي چې د هیچ چا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه شي.